آیا رښتیا اروپا افغانان بیرته شړي که یوازې خبرې دي؟ تر دې ستلې 1904 پورې رسمي شمیرې دا ښیي. جرمني 2 الوتنې کابل ته وکړي، اتریش له 4 کلونو وروسته یو کس بیرته کړ، خو برېټانیا هر ډول بیرته ستنونه درولي دي. څوک په خطر کې دي؟ څوک خوندي دي؟ ویډیو تر پایه وګورئ. موږ یوازې د باور وړ راپورونه راوړو. اروپا لوی انځور. په 1404 کې کال نږدې 912,000 نوې پناه غوښتنې ثبت شوي. افغانان 700 دریم نمبر دي. په 1404 کې میاشتني شمیرې لږ کم شوي، خو افغانان لا هم په مخکشو کې دي. یوازې د چنګاش 1404 کې شاوخوا 4900 افغانان نوم لیکل شوي. د منلو کچه په 1403 کې شاوخوا 63 سلنې، په 1404 کې د کال په لومړي نیمایي کې نږدې 65 سلنې. که د ځینو هیوادونو ملي ملاتړ هم حساب شي، دا کچه لوړیږي. بیرتستنونه په 1403 کې ټول بیرتستنونه 12 سلنې زیات شوي او په 1404 کې هم لوړیږي. خو د زور له لاره اخراجونو کې ډیر وخت ګرجستان، ترکیه او البانیا راځي، نه افغانستان. نه به تګلاره. په 21 کم 1403 اروپایي کمیسیون د ګډو بیرته ستنلو نظام وړاندیز وکړ. پکې د بیرته ستنلو ګډ امر او د دریمو هیوادونو مرکزونه شامل دي. اصل دا دی څوک په خطر ته مشړي. جرمني مهم ټوکی. 8 غمي 1403 لزمري له 40 روسته لومړی التکه کابل ته ولاړه. 28 محکوم کسان له لایپزیګ حاله د قطر په مرسته. اوباس چنګاش 1404 دویم التکه 81 محکوم کسان کابل ته ولیږل شول. د پارلمان اسناد وایي په دې ډله کې د امنیتي ګواښ په نوم څوک نه وو. د حکومت پلان بهیر دوام لري، خو لوړویت مجرمانو او لوی خطر لرونکو ته ورکویږي. اتریش 29 1404 حکومت وویل له 40 کال د وړې راهیسې یې لومړی افغان محکوم کابل ته اخراج کړی. سویزرلند له غمي سره 1403 پاسې راهیسې بیرته ستنونه بیرته عملي کیدی شي، خو تر چانګي شرایطو. مهم شرط پاسپورت یا لاسپاس یعنی لساپاس چې د کابل اوسنۍ چارواکو لزمري له 40 ورسته ورکړی. ورستنی اپډیټ 2 لزمري 1404. ناروی اگې خپل ستنېږي مرسته شته. د IOM یعنی د کډوالو نړیوال جماعت خلاره داوطلبانه ستنه فعاله ده. مرستي بالغانو ته 12,000 کرونې اپلس 2,000 کرونې په کابل پر رسیدو، د سرپرست پرته ماشومانو ته 24,000 کرونې وتلول کیږي. سویډن 3 خبره پانه هغه لاره چې د پناه کار ته بدلیدله په ټوله ډول بنده شوه. د اخراج پیکړې 15 کاله اعتبار لري. هغه روز نه حساب شي چې رښتیا وڅي. د بیان نتلو بند اوږدېدی شي، هدف بیرته ستنونه ژر او قوي پلړی شي. برېټانیا لزمري له 1404 رسمي لارښوونه وایي اجباري او داوطلبانه ستنونې افغانستان ته اوس بند دي. د سفر سندونو لپاره قنصلګي هم نشته. په 1404 کې د افغان اسکان لارې یعنی ARAP ACRS ARR د نوو غوښتنو لپاره تړلې دي. پورني بلل شوي دوسیې روانه دي. ملګري ملتونه او انساني بعد. UNHCR لا هم وایي مې په زوره شړی. د نه بیرته ستنلو مشوره فعاله ده. لزمري له 40 هجري راهیسې تر 3 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان ته بیرته تللي شړلي دي. یوازې په 1404 کې نږدې 940,000 افغانان دي چې تر 350,000 ډېرې په زوره شړلي دي. د پاکستان او نني راپورونه هم خپریږي. لنډ په اروپا کې د بیرته ستنلو بهیر چټ شوی دی، خو د افغانانو اجباري اخراجونه لا هم لګي او مورد په مورد دي. د خبر اصلي ټوکی د جرمني 2 چارټر الوتنی یعنی غمي 1403 او چنګاش 1404 او د اتریش لومړی اخراج یعنی 29 1404 دی. سیاسي تفاوت جرمني او اتریش د محکومو کسانو اخراج کوي. سویزرلند مشروط کار کوي. ناروی داوطلبانه ستنه مرسته کوي او برېټانیا هر څه درولي دي. که پناه غواړئ د منبو کچه په اروپا کې تر نیمه یې لوړی ده، خو هر هیواد خپل قانون لري. د مشاور سره سلا وکړئ او اسناد مصحح پاسه کړئ. د داسې دقیقو او باور وړو معلوماتو لپاره موږ چینل کډوال خبرې سبسکرایب او فالو کړئ.
زنګ هم ووهئ، په کمنټ کې ووهئ راتلونکي ویډیو د کم هیواد په اړه به وي، د جرمنۍ، سویډن که بلتانیا. ستا په نظر موږ د راتلونکي ویډیوګانو نقشه دی